أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لك خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ هغه په دې تمام جنگونو کې شریکو او په دې بدن باندې یو انچه زیاده سينو چې د غشو د تور نه وته نو یو انچه ده او چې مړ کېدو په کټ مړ نو الله ته التجا وکړه چې یا الله په بدن کې می انچه زې نشته چې د تور د غشو نه دی وته خدای په جنگ کې د شهید نکړم چې اوس می وجنې نو دا د بے غیرتۍ په مرګ می وجنې کټو پرځي باندې خوار سره مړ کی خدای دا د بے غیرتۍ مرګ دې ماته نصیب کو کاش چې زه په جنگ کې قربان کړې زما عزیزانو د شهادت هغه مقام حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ د جنگ احد رومبنه شپه ده او د حضرت حنظله وعده شوه دی او د وعده رومبنه شپه ده د وعده رومبنه شپه ده او ده خوب ګوري پشپا کې چې هغه چې په چامه ما هغه محبوب زمانن د احد په میدان کې په وینو رنگ دی نو الله اکبر کو د کټ اعلان د ټوپ کو چې د کټ ټوپ کو نو هغه ناوی رستو نه د لمن نه راونی وو ول حنظله ولی خوب کې ویری دی چې نه طبیعت خراب شو چې نه ولی ورته بیبي خوب مې ولید چې جناب محمد رسول الله د احد په میدان کې د دشمن د لاس غاښونه مات دي او په وینو رنګ دی احد ته ځم انا ورته ویو حنظله د خدای بنده د واده لومبه شپه دی ده سمله په آرام وکړه په دې شپه جنګونو کې څه کوې حضرت حنظله ورته ویو ناوې دي کې شک نشته چې زما د واده نن لومبه شپه ده خدا یاد لره بیبي چې په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي یا به تا سره مینه کوم یا محمد رسول الله سره زما دې په خدای قسمي تا غوندې په زرګونو ناویانې دي زما د محبوب د خپلو په خاورو کې قربان شي توره واغسته ولاړو احد ته چې ورسېدو جنگ شروع دی صحابه لګیا دي یو بل لګیا جناب محمد رسول الله پروت دی غاښونه مبارک مات دي بی بی عائشہ او بی بی فاطمه او براوړو لګیا دي د پیغمبر نه وینې پاکي د چې پیغمبر په وینو کې ګنده ولید نو سینه واچول د کافر په جنگ باندې داسې جنگ شروع کو چې صد پاسه اتیا غشي د پسینه کې ولګي داس نه راو ورزيد انا لله وانا الیه راجعون چې جنگ ختم شو جناب محمد رسول الله پختنا وکړه چې لکه مونږ جنگ لراغلی نن د حنظله واده چې چل بشوي صحابه ورته راځي یا رسول الله چې د حنظله واده درته وخم چرای وستو حنظله خپل وینو کې خړو پروت سردار کونین ورته ودرې د سترګو مبارکونه ډېر اوخه وبدي او وی فرمایل چې حنظله وعده دیتا وی لکتا چه کرے اوچت کئی جنازه رو اوچتا کا صحابو تروی چه دل بغسل او کفن نور کوئے پا دخپل وینو کی بیخا خوئے جبرائیل علیہ السلام راغے ورطوی چی یا رسول اللہ د وادرم بنایش پوا دے چی جنگ لراتلون غسل نو کرے نو ماتا حکم شوه بے چه نن بد جنت ملیکی حنظلتا غسل ورکی اللہ نن بد جنت ملیکی جبریل بو گروڑی او د جنت ملیکی بحنظلتا غسل ورکی اس کا تاصل اللہ توفیق در کر او د جناب محمد رسول اللہ حدیث مویل لپا حدیث کی بو گو رئی چه دا حنظلہ روایت او نمرازی ناغه سره لیکلی څه حنظله غسیل الملائکه هغه حنظله چې چاته ملائکو غسل ور کړو حنظله غسیل الملائکه نو عزیزانو شهادت هغه مقام دی چې هغه غسل ور کول له ملائکه راځي نو دې میاشت کې لوی قربانی
د اسلام شوه ده لوی قربان عظیم او 72 کسانو باندې د کربلا په میدان کې صرف په یو ټکی باندې جنگ شوه چې هغه قرآن چې زما په کور کې نازل شوه او زما د نیکه په کور کې نازل شوه دی اے یزید ته دا قرآن د دفاعت او خلاف ورزی کې زستا بیعت کولو ته تیار نه جنگ وکړ خپل بال بچ ماشومان دا ټول په قربان کړ یو تازه ماشوم شوه د کربلا په خیمو کې غیږ کې او په وخت کې ورته باندې غش راغی دا ماشوم په دې مړای کې ولګېدو دلته کې امام حسین هغه ویني راواغسته اسمان ته لړکه و خدا ته ګوره چې ما د نن پیدا شوی ماشوم هم ستا په دین باندې قربان نو عزیزانو دعا دا کوئ چې مونږ کې د هغه قربانه ماده خدای پیدا برای نام مسلمانان مونږ یو اسلام کوو د اسلام نامه لیکن چرته چې د اسلام خلاف اډی دی په مونږ آبادی دي قدم خانی دی په مونږ آبادی دي کبه اسکوپونه دی په مونږ آباد دي کده آرامتوب مرکزونه دی په مونږ آباد دي نو اسلام هم کوو او د دمتوب اډیم را باندې آبادی دي نو دی وجنا او دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دورنگی مکوئے منزون تم روان شی التا بلیٹونم کوئی منزون تم روان شی التا جدے نشترحال کے دمتوبونم گو رئی منزون تم روان شی سنیماگانو تمزئی منزون تمزئی بلو پرنٹونم چلاوئے بلو پرنٹونم گو رئی نو دا دورنگی دا او دا دورنگی اسلام چی دے دا منافقت تے او د منافقت سزا به د کافرو نه زیاتې نو حاضر کړل شي دو ترجمه علماء وکړي یا خدای غمړي ته شهید زکوي چې د مشهود له بالملائکه ده دته د ساخت پټین کې ملائک حاضر ولاړوي او د استقبال کوي او دا ورته وایي چې تان قریب چې ډېر زر جنت ته روان او یا مشهود له بالجنه دته شهید زکوای چې د مشهود له بالجنه ده او یا مشهود له بالجنه دته شهید زکوای چې د مشهود له بالجنه ده یعنی د زنکدن په وخت کې دته جنت حاضر وي علماء وایي چې د دې څه وخت کې ساوزي نو دا وخت کې دته جنت حاضر وي مخامخ او دا ورته وایي چې دا ستا ساوتل او دا د مقام دی په جنت نو گویا شهید معنا دا مشهود له بالجنه یا مشهود له بالملائکه شهید ته شهید زکوای چې په وخت د مرګ کې یا خدته ملائکه حاضر دي او یا دته جنت حاضر نو شهید په معنا د مشهود باندې د شهید معنا ده او شهید چاته وای چې کوم قسم بری هغه ته شهید وای عزیزانو دې کې پاس ډېر زیات ته هغه تفصیل کې درته نظم خلن دغه معنا د شهید دادا چې شهید چاته وای من قتل بظلم کوم سره چې په ظلم قتل کړي شي هغه ته شهید وای یو سره بی گناہ قتل کړي شي هغه ته شهید وای بی گناہ قتل کې دام راځي چې یو سړی سره ستا جنگ دی تا ورته کنځل وکړه او د کنځل بدل کې هغه د باندې ډزو کوته مرګ نو ته شهید دی ځکه دې د کنځل بدل کې ستا مرګ هغه روان و یا دې پکور ډاکر والا او تا نه مال وو او تو سره مقابله شو او ته مرګ کړې نو ته شهید دی علی هذا القياس کوم سره چې په ظلم مړ کړي شي بغیر د قصاص نه چې د چا تا پورې مرګ نه او په ظلم مړ کړي شي دې سړي ته شهید ویل شي اوس علماء وایي چې شهید چې څوک په ظلم مړ کړي شي هغه سره بلمبای نه اغلب کفن نه ورچي هغه ویني چې کومې په دل لګېدلې وي آبته پاکي نه په مغه وینو کې ګندا په مغه جامو کې خپل صادر به تاو کی او خخبه کی غسل او کفن چې د باب شهید تنور کوي ولی
ځکه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شهید چې څو وخت په قیامت کې راپاسي نو د دا ویني او د شهادت دا زخمونه چې دي دا به د مشک او د عنبر په شان خوشبوئی کوي. د دې به دومره عظیمه خوشبوئی وي چې ټول د قیامت هغه د حشر میدان به معطر کی. اوس دا شهید چې څو وخت په قیامت کې خپل رتبه وګوري او د خپل مرتبه او خپل عزت وګوري نو دې بداوي چې یا الله کاش چې په دنیا کې زه ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل خدای چې زه ژوندی کېده او بیا قتلېده بیا ژوندی کېده بیا قتلېده بیا ژوندی کېده بیا قتلېده یا الله چې زما ټول عمر په دې کې تیر وې چې ژوندی کېده او قتلېده ځکه چې د دې شهادت خو ډېر لوی مقام. علما وایي چې په دې ورځو کې امام حسین ته د شهادت رتبه ملاوېدو کې لوی راز داو چې امام حسین د پیغمبر وسیو او حقدار د نبوتو. نو نبوت چونکی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شوه نو الله هغه رتبه ولا ورکه چې په نبوت پسې اٹیچ دویمه رتبه ده. شهادت چې ده په نبوت پسې دویمه رتبه ده. نو د دې وجنه الله اهل بیت رسول ته رتبه د شهادت ورکړه چې په نبوت پسې لګېدل رتبه. نو زما عزیزانو حدیث کې راځي چې یو سړی چې د شپې سملی او دکی او دا دعا وکي چې خدای پاک ما چې مرکینو په دې خپل کټ پوزي مې ما مرکوا یا الله ما چې مرکې نو ما په جنگ کې د کافرو سره شهید کا باغی کې مې مرکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدیش پکې دا سړی په خپل مرګ مرشم الله به په قیامت کې د شهیدانو په ټولي کې خالی په دې نیت باندې خدا دا چې نیت صحیح وي دا نیت نه لکه یو بوډای خزا دا مسله چرتا اورېدلې ونه د شپې جسم نسته خدای ما په غزا کې شهیده کې نو په کلی کې د شپې ډازې شوې چې ډازې شوې نو دې په کړه کې خیال وکړو چې راته ښکاري چې ډازې دي او اسنه چې په مونږ سو کراله وی یا الله د ماخام دوام چرته قبول نه کې مطلب نه چې شهید مې نه کې چرته نو نیت داسې نه نیت داسې حدیث کې راځي چې شهید چې دا یا په ګولای لګي یا په توره والے شي یا په غشي لګي نو دا سړی د دې شهادت د ګولای لګېدو یا په توره د والو یا په غشي د لګېدو درد به څومره اوس په ګولای چې سړی ولګي څومره درد کوي یا په توره سړی نه سر غوس کی یا په دې لا وهي یا په سینا وهي. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې شهید چې کومه ګولای باندې ولګي یا په کوم توره ولګي یا په کوم غشي ولګي د دې توره او د غشي او د ګولای درد دومره نه لکه سړی کې چې ازغه نه وي دا درد دومره نه. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې شهادت په اسلام کې ډېر لوی مقام ډېر لوی مقام. دغه وجه وا چې دا مقام صحابه پسترګو لیدو نو دعا پیدا کولا او شوق پیداو